ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د نیمروز ولایت د زرنج ښار په روغتون کې یو ماشوم زیږېدلی چې له یوې تنې سره 4 لاسونه او 4 پښې لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې ولسمشر غني تېر ماښام د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست کریسټوفر میلر سره په ټلیفون خبرې کړي. دوی د افغان سولې دوه اړخیزه اړیکو او له افغان دفاعي ځواکونو څخه د امریکا د ملاتړ د دوام په اړه غږېدلي. د دې خبرو پر مهال جنرال میکنیزي هم موجود و. د امریکا ټاکنې کې د کورونا وژلي کاندید هم قانون جوړونکي جرګې ته کامیاب شوی. ډېر کله به مو اورېدلي وي چې ټاکنو کې کوم کاندید په ژوندۍ که ناکام شي او کامیاب شي، خو لا به مو نه وي اورېدلي چې د امریکا په سږنیو ټاکنو کې یو تن مړ کاندید هم د قانون جوړونکي جرګې یوې څوکۍ ته کامیاب شوی. د رویټر اژانس د راپور له مخې په شمالي ډکوټا کې د امریکا د قانون جوړونکي جرګې په ټاکنو کې د ریپبلیکن جمهوري غوښتونکي ټاکنیز ګوند یو تن غړي ډیوډ انډل هم بریالی شو. ویل کېږي چې ډیوډ انډل د اکتوبر په 6 نیټه کورونا وایرس وواژه، خو د امریکا په ټاکنو کې بله میاشت نوموړی بریالی اعلان شو چې خلک یې حیران کړل. او د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ومنله چې امریکا به د روان کال تر پای په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2000 تنو ته راټیټ کړي. په پام کې دي چې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې د دوحې له هوکړې سره سم خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي.